سورة النجم دا 250 نمبر سورت شو په نزول کې 3 نمبر سورت ته ځواب یقین اوسم د بعض خلکو باندې دی چې هغه به اوسم دا کار کوي یقیني سره او دمه خدا سنت ته والنجم اذا هوا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو خاص پنوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دی والنجم اذا هوا نجم نه مراد هغه وستوري دي پښتانه او ته پیرونی وای پیرونی چې دا وستوري دي په یو ځای باندې راخیږي سم ګروپ دي یا النجم نه مراد مطلق السوري یا النجم نه مراد هغه ستوري چې په هغې باندې شیطانان مشتلی کېږي یا د النجم نه مراد قرآن ځکه قرآن هم آیاتونه او حصې د بند راغلی ټول په یو ځای نه دی راغلی که النجم کې مراد هغه اووه ستوري چې پیرونه چې ورته وایي او یا مطلق ستوري شي نو بیا الف لام د جنس دپاره دي څه دپاره دي د جنس اوس د دې وروسته سره چې ما ضل صاحبکم وما غوا سره مناسبت څه دی ګورئ څنګه چې په دې ټول اسمان کې ستوري دي او په دې ستورو کې دا اووه ستوري چې دا پیرونه ورته وایي دا بالکل ښکاره دي چمک کوي او دا په داسې ټیم کې راخېږي چې د میوو د پخېدو ټیم وي د میوو د پخېدو ټیم وي نو دغه چې په ټولو انبیاو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څه حیثیت لري او خاص کر چې بیا ورسره معجزه د قرآن ده لکه دغه ستوري خاص کر په هغه ټیم کې چې میوې پخېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کر چې بیا معجزه د قرآن ورسره ده نو د خلکو زړونو نه شک او شبهات ووتل ما ضل صاحبکم وما غوا دیم مراد تینا مطلق ستوري هوا معنا په دې دوه طریقو باندې را پریوتل دي ډوبېدل دي غایبېدل دي نو مطلق ستوري والنجم اذا هوا قسم مې دي په دې هر ستوري باندې چې کله پریوځي ما ضل صاحبکم وما غوا د دې سره مناسبت ته ګورئ کله چې دا ټول ستوري پریوځي نو هغې نه بعد نور راخي چې ستوري وي نور نه راخي چې دا ستوري غیب شي بیا څه راخي نور نو ټول انبیا علیهم السلام غیب شو نو محمد رسول الله راښکاره شو ما ضل صاحبکم وما غوا علم دی ورته چې ټول انبیا علیهم السلام ختم شو ستوري ټول پرېوتل غیب شو انور سترګه راوختله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما ضل صاحبکم وما غوا والنجم اذا هوا مراد تینا هغه ستوری چې دا شیطان پرې ویشتلی کېږي او د هوا معنا اوس په دې صورت کې ده چې کله گزار کړی شي ویشتلی شي لکه ګورئ شیطانان بره ځي په ستورو ویشتلی کېږي نی پرېږدي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دوی باندې ګزارونه شروع شو د دې دپاره چې دا کاهنان ته دا شیطانان خبرې راوانر کوي او چېرته کاهنان تلبیس د قرآن سره ونه کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو د دې ستورو ویشتل شروع شو ما ضل صاحبکم وما غوا او چې کله د نجم نه مراد قرآن شي نو د هوا معنا بیا نازلېدل دي والنجم قسم دې په دې آیاتونو د قرآن باندې
ما ضل صاحبكم وما غوا، چې ستاسو ملګری خطا شوی نه دی او نه د حد نه تېر شوی دی. اوس دا قسم شاهد دی، دومره فصیح بلیغ کلام بل څوک دنیا کې پیش کولی شي؟ چا پیش کړ؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. معلومه ده شوله چې هغه ته وحی کېږي، چا ته چې وحی کېږي هغه صحیح پیغمبر دی، نو د ده دا پیغمبري ښه ثابته ده. اوس دا بېله خبره چې تاسو نه منئ. نو هوا معنا یا غیبېدل، هوا معنا په لومړنۍ دواړو ترجمو باندې هوا معنا د غیبېدل، او په وروستنۍ ترجمه باندې دویمه باندې چې هغه مراد د نجم نه هغه ستوري چې کوم په هغې باندې ویشتل کېږي، نو بیا د هوا معنا چې ګزار کړی شي، او چې د نجم نه مراد قرآن شي بیا هوا معنا څه شي؟ نزول. ما ضل صاحبکم وما غوا، نه دی بېلارې شوی ستاسو ملګری. لکه ټول سبا چې تېر شو د الله دپاره ودرېږئ، دوه یو ثم بیا سوچ وکئ تتفکرو ما بصاحبکم من جنه، نو ستاسو دا ملګری لیونی خو نه دی که نه. ما ضل صاحبکم وما غوا، نه دی بېلارې شوی ستاسو ملګری او نه د حد نه تېر وتلی دی. وما ينطق عن الهوا، او هغه ګوره د خپل خواهش نه خبرې نه کوي. ان هو الا وحی یوحا، نه ده دا مگر وحی چې وحی کېدی شي، یا د هغه ټولې خبرې خو یو وحی جلیل او بل خفي ده، یا مراد نه قرآن دی. علمه شدید القوه، ښودلی دی دې پیغمبر ته دې قرآن لره سخت قوت والا چې جبریل امین دی، ذو مره ښایست والا دی. فاستوى ذو مره ښایست والا دی، یو معنا دار. او دویمه دا ده چې روغ رمټ دی، لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره، نه ده روا زکات د هغه چا دپاره چې هغه غني وي او نه چې هغه چې قدرت په کسب باندې لري. روغ رمټ دی، ښایسته صحت الله ورکړی دی، او دا لونګۍ په سر ده، یوې ګاډۍ ته وخېږي بل ګاډۍ ته وخېږي. یارونه یاره په سوال ډېر شرمېږم، ډېر یاره کله مې عمر کې مې دی که همدا هسپتال کې او دونه لوګۍ په سر دونه رحم ورته لاړ شي چې یا ربه داسې مضبوطه باډي یو عادت دی چې دې خلکو ته پرېوتی دی. اوس دا زمونږ دا بره ممن نه دي، د دوی امامان چې دي څومره د بزرګې میاشت چې بره خوشې شي هغه کراچۍ پورې دیره په دیره به ګرځي خپل مختیانو باندې څه شی زکات ټولو. لا تحل الصدقه، او احسن تاویل لیکلي دي چې دا زکات په سوال وغواړي د ورکولو نه دي پکار، چې زکات غواړي یو خیرات غواړي جدا مسله ده، چې زکات سوال یې ته وکړه نو ورکول یې نه دي پکار. رښتیا ووایه نن موږ معاشره کوم حد ته رسېدلې ده، معاشره ټوله برباد ده، برباد چې قرآن پکې نه وي او قرآن بېرته ژوند کې را نه ولو دا معاشره ټیک کېږي، دا به ټیک کېږي په قرآن باندې. زنانه هم په قرآن جوړېږي، نارینه هم په قرآن جوړېږي، بل کتاب نشته دی. فاستوى، نو بیا برابر شو، وهو بالافق الاعلی، حال دا چې و دې په هغه غاړه اوچته باندې، دا هغه اول حالت د وحي بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و، جبریل امین د هغې راښکاره شو ورته. افق هغې څنډې ته وایي چې په کوم باندې سبا راخېږي او دا نور منور راخېږي، افق هغه څنډې ته وایي. نو په اصل شکل باندې نظام ښکاره کړ، 600 وزرې درلودلې او مخکې مې ته ویلي چې په کیفیت د وزرو باندې نه پوهېږو هغه الله ته حواله ده، خو وزرې څومره دي؟ 600. دا ټول افق یې څه بند کړی و. دویمه ترجمه چا کړې هو ضمیر راجع دی چا ته؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. وهو بالافق الاعلی، حال دا چې و دا پیغمبر په هغه غاړه اوچته باندې، دا خبره د شپه د معراج ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبریل دواړه روان شو، اوچته وختل، هغه د اسمان څنډه ته وختل. وهو بالافق الاعلی. لیکن لومړنۍ ترجمه
هغه راجحه ده او عامه ده. ثم دنا فتدلى بیا نږدې شو نو ښه نږدې شو. فکان قاب قوسین نو شو په مقدار د پاټو دو لیندو او ادنا بلکې زیات نږدې. قاب پخوانۍ لیندې وي زما چشمو ته ګورې ده دې ته عربۍ کې مقبض وایي. مقبض د دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې دا یو قاب دی او د دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې دا بل قاب دی. نو پته ولګېده چې په هره لنډه کې څو قابه دي؟ دوه. بیا عرب داسې دي چې دا لفظ استعمالوي دپاره د نږدېوالي او د صلح او د جوړې. د هغوی قانون دا و چې کله به د دو قومونو منځ کې یوه فتنه وه، جنګ به ورانه به وه او جوړه به یې کوله. نو یو قوم خپله لینده راواخېسته د بل هم راواخېستله او دا دغه به یې دلته یو بل سره ولګول، ځکه دوه د دې هم دي دوه د هغې هم دي. د دې معنا به دا وه چې به زموږ ستاسو منځ کې دښمني ختمه شوله، غصه راغله، دوستي او جوړه راغله. نو په دې عبارت کې څوک وایي قلب دی او څوک وایي بغیر د قلب نه. که قلب شي به معنا دا ده دا نږدېوالی د دې دواړو دا شو په شان ته د دو قابونو د یو لیندې. لکه دا یو بل ته څه دي؟ لینده یوه ده، قابونه څو دي؟ دوه. دا چې تل یو بل ته نږدې دي دقسې یو بل ته نږدې شو او ادنا بلکې د دې نه هم زیات نږدې شو، غاړې ورکړه، زور یې ورکړه. وشو دویم یا قابا قوسین دوه تسنیه ده په شان د نږدېوالي د دوو قابونو د دوو لیندو په زړه باندې. یو روایت کې راځي چې رآه ربه بعینه، خو په هغې روایت باندې ابن کثیر رد کړی چې دا ضعیف دی، شته دلته ته وګوره. دغه روایت باندې ابن کثیر رد کړی چې دې حدیث کې ذوق، ځکه اکثر روایت په دې باندې دي او مخکې صورت شورا کې غالبا آیات تېر شو چې د هغې نه صفا دا معلومه شوله چې الله رب العزت په دنیا کې چا نه دی دلی. انبیاو ته چې وحی کړل یو ته پړکې اچول ده یا یو ته جبریل رالېږلی دی او یا د پردې نه اخوا نو زیات روایتونه په همدې باندې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر په سترګو باندې الله نه دی لیدلی. او عایشه رضی الله عنها فرمایي که تاسو ته چا وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سر په سترګو باندې الله لیدلی دی نو دا دروغ یې ویله. په دې وجه باندې کوم روایتونو کې چې راځي راجح قول دا دی چې دا زمایه ټول جبریل امین ته راځي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو په سر په سترګو باندې الله نه لیدلی، که لیدلی جبریل امین لیدلی دی. دا دوستو چې بیا وایو مانځه دوار تیاری وکړي. عند سدرة المنتهى یقینا لیدلی او دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل امین لرا بل ځل عند سدرة المنتهى د سدرة المنتهى په خوا کې سدره وی ډیره ته او منتها وی آخر ته. اضافت سدره منتها ته یا اضافت مکان ته ده معنا دا شه چې منتها مکان کې دغه ونه ده، آخري مکان کې دغه ونه ده، یو معنا دا شده. دویم اضافت محل حال تا یعنی دغه ونه سره منتها ده، دغه ونه سره منتها ده. اوس دا چې منتها ده څه ده؟ نو یا معنا دا ده چې ملائک صرف دغه ځای پورې تللی شي، دې نه پورته نشي تللی. د دې وجې نه منتها ورته وایي. د ملائکو تلل دا صرف دغه ونې پورې دي او خوا دې نه نشي تللی.
یا دا د چې روحونه د مؤمنانو هغه هم دقه ځای پورې دي لکه د هغې په څنګ کې جنت المأوا دی او د مؤمنانو د روحونو ځای هماغه دی نو انتها د روحونو دغه ځای پورې ده درېمه معنا کوي چې دا سدرة المنتهى دا انتها د مکانونو ده د مکانونو انتها په دې ځای باندې ختم شوې ده دې نه خوا بیا مسله د لامکان ده په دغه ځای باندې د مکانونو انتها راځله سدره بیرې ته وایي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې بیرې تشریح کړې وه چې ما دغه ونه ولیدله چې د هغې پاڼې په شان د اتیانو د غوږونو وي د غوږونو په شان وي خو د چا د اتیانو او د هغې میوه حجر یو مقام دی هلته به دا منګوټي جوړېدل نو د هغې یو دانه د مټکو د حجر په شان ته و قرآن کریم فرمای عندها جنت المأوا چې هغې سره نږدې دی جنت المأوا معنی هغه جنت چې هغې ته به ورتلل کېدی شي د مؤمنانو اذ یغشی السدرة ما یغشا کوم وخت چې پټه کړه بیرې لره هغه څیزونو چې پټه کړه د دې متعلق دوه خبرې دي یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغې باندې د سرو زرو د پتنګانو باران وشو او د هغه سرو زرو پتنګانو کې دا پټه شوله او څوک وایي مراد ترنه ملایک دي اذ یغشی السدرة کله چې پټه کړه دغې ونې له او بیرې لره هغه څه چې پټه کړه چې څه دي ملایک دي یا د سرو زرو پتنګان او یا ملائک ما زاغ البصر وما طغى نو کوک شوی نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا لیدل داسې نه وه چې د هغه نظر کوک شوی او څه په بل څه لګېدلی او ګمان یې کړی دی وکړه نه بلکل نظر په صحیح شي باندې لګېدلی و دغه ونه وه او دا د بیرې ونه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر په سترګو باندې ولیدله وما طغى او نه د حد نه تېر شوی نظر راغله خو الله رب العزت په دې ځای کې ذکر د سدرې وکړ او دغې ته انتها د روحونو د مؤمنانو راځي ځکه په دې بیره کې درې څیزونه دي درې یو پکې اوږد سوری دی مزهدار دویم پکې اعمال دغه دي ده خوشبویي ده او بل پکې مزه ده مزه خوشبویي اوږد سوری ایمان هم د درې شیانو نه جوړ دی درې یو صحیح نیت دی چې د هغې مثال دی په شان ته د خوند دویم د هغې کې خوشبویي ده ایمان هغه د اقوالو نه عبارت دی بل په هغې کې اوږد سوری دی نو ایمان د اعمالو نه جوړ دی نو کله چې دا درې شیونه راجمع شي صحیح نیت او صحیح عقیده صحیح اعمال بعد د هغې نه دا بیا د الله په دربار کې چرته قبولیت مقام ته رسېږي او که د سړي په عقیده کې فرق و منځونه نه چې ځان ټق وچي که نه او عقیدې بربادوي دا دا تصور نه کوي دا مونځ زما د الله په دربار کې قبول شي دا تصور بالکل غلط دی یا فرض کا نیت صفا دی لیکن خوله غلطه خوسلی کله یو تاواز کوي کله بل تاواز کوي الله یې پرېږي غیر الله ته چغې وایي په غیر الله باندې قسمونه کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک بالله چا هم چې د الله د ذات او صفاتو نه بل څه شي باندې قسم وکړ یقینا دې سړي د الله ته شرک وکړ شرک راشه اوس څومره مسلمانان دي څوک د پیرانو په پنجو باندې قسمونه کوي ما دې د پیر پنجه ووایي ما دې دا راستی ووایي څوک وایي ما دې ستا دا سر ووایي څوک وایي ما دې دا کدو ووایي دا قسمونه دي
غیر الله باندې قسمونه دي ایمان پکې ټکې نه پاتې کېږي ټکې هر څومره د په اعمالو کې اخلاص موجود دی خو چې دا خبرې د خولې نه وځي یا یې خپه وخوېږي الله پرېږدي آیا لویه ځوان راورسېږي بس ته پوه شه چې کار د تو خطا شو نو دې وجې نه دا درې واړه به صفایي نیت به صفایي خبره به صفایي عمل به صفایي عمل به د نبي په طریقه باندې وي البته د الله په دربار کې منظورېږي لقد رأى من آیات ربه الکبرى یقینا د ولیدله د نښو د قدرت تر خپل نه لوی نښې په دې شپه باندې چې کله دی د مسجد حرام نه روان شو بیت المقدس ته ورسېده او د بیت المقدس نه لاړو اول اسمان ته ورسېده جبریل امین ورسره دی چې کله اول اسمان ته رسېږي دروازه ټکوي دننه څوکیدار چې پوښتنه کوي من انت څوک یې دوستا اندازه ولګوه فرشته ده د اسمان نه بر هغه ده لاندې جبریل امین دی اسمان نه بر هغه ده لاندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه تپوس ته کوي من انت څوک یې جواب ورکوي انا جبریل زه جبریل یم تپوس ته کوي من معک څوک سره دی هغه وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تپوس ته کوي هل اذن له آیا هغه ته د بره راتلو اجازت شوې ده چې تا راوستی دی قال نعم جبریل ورته وایي او بس هغه نه دروازه خلاصه شوله اوس خلک د هغې کې سیده چې الله ته رسېږي سوچ وکړه که نه هغې چې جبریل راغلی دی هغه روان کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دواړو جانو سردار دی اول اسمان ته رسېږي دروازه نه خلاصېږي او دی بغیر د دې نه جبریل سره دی نه ورته جبریل شته نه پیغمبر دی دی سیده حق ته رسېږي هلته بیا د الله ته مشوره کوي هغه ورته وایي چې ته لږ اخواشه پلانکې راغلی دی دا اوس ایمان خبرې دي یعنې دومره دا خلک په ګنده عقیده باندې مبتلا دي دومره ښه عقیده چې سړی ورته حیران دریان شي چې دا به کوي څه غریبانانو سرونه دیوالونو سره ووالي ډغرې ووالي فکر دا چې زه به جنت ووینم په دې عقیده که تا ما نه جنت ولیده خو زه به بیا رښتیا دروغ وایم دغسې ښه عقیده چې بغیر د جبریل نه بغیر د اجازت نه سیده عاشم الله ته رسېږي جبریل خو دې پاتې کېږي سدرة المنتهی کې بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان ورتوی زخ نور پورته نشم تللی زما خو نور وزر سوځي خا جبریل دی پاتې کېږي او ته دې رسېږي خروار خوري او خروار څښي او بیا رسېږي حاکم الله ته و بې انصافه څومره ګنده عقیده ده چې کله دویم اسمان ته رسېږي بیا دروازه ټکوي بیا دویم اسمان څوکیدار ته تپوس کوي منن ته څوک یې وایي جبریل یم وایي څوک درسره دی محمد رسول الله حتی تر اووم اسمانه پورې په دې شکل باندې لاړو باید موږ تاسو په دې عقیده وساتو چې یو پیر په خپل سر باندې نه په طریقې د کرامت سره او نه په نورو طریقو سره دا معلوم ته نشي تللی عاشم الله ته نشي رسېدلی دا تصور کړه هر چا سره باید توبه وباسي الله نه الله نه معافي وغواړي چې زما ربه تر اوسه چا دوکه کړې ومه دروغ یې راته وایي چې زه رسېږم زه رسمه ای الله نه پوهېدم اوس پوه شم زما د توبې بیا به د عقیده نه ساتم دا خو ګپ دی هغه دي په اجازت دي او ته دې په اجازت روان دي لقد رأى من آیات ربه الکبرى یقینا د ولیدلې د نښو د قدرت تر خپل نه لوی نښې افرأیتم اللات والعزی اوس تاسو راته د خپلو خدایانو خبره وکړئ که نه ابن کثیر وګورئ لات څوک و ابن کثیر وایي رجل صالح یلت السویق دا یو نیک بنده او سفان به په اوبو په غوړو کې دا خشته کول او په حاجر به خوړل چې مړ شو خلکو د هغه په نوم باندې بت جوړ کړ د هغه د قبر په خوا کې او دی به ورتل حاجتونه ورته غوښتل کله چې او دا په طایف کې
کله چې بیا مکه فتح شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مغیره بن شعبه رضی الله عنه او ابو سفیان ورپسې ولېږه او هغې چپک والعزا دا نخله مقام کې او دې پسې چې کله بیا مکه فتح شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله عنه پسې ولېږه او هغې چپک چې واپس راغی ورته خالد سره وکړه وی یا رسول الله چپه مې کړ وی څه شي دې ویلو ویل چې نه هېڅ نه مو لیدل ویل تا کار نه دی کړی لاړ شه ورپسې دویم ځل چې لاړو چې ګوري یو پیرۍ ده ببر سر خاورې په سر باندې اچوي لګیا ده او خلک ورته همدا چغې یا عزا یا عزا تورې ورته راخلاصه کړه دلته یې وویل سر یې چالته واچاو چې واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه څه چل دی وکړه یا رسول الله دغسې بلا وه ختمه مې کړه هغه ویل د دې نه بعد د عزا عبادت ونشي ختمه شوله نن دا ټول نیکان بندگانو دا یو پکې چېرته دغه نه و دا فاسد سړی نه و د هغې خلکو په نظر کې دا ټول نیکان بندگانو ومنات الثالثة الاخرى او منات چې درېمې رستی دی ثالثه درېم الاخرى رستو دی څه معنا د هغوی په نظر کې لات او منات عزا دا مخکې وو او دا منات په درېمه درجه کې وو او دا په قلیل مقام کې وو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله او د اسلام غلبه راغله دې پسې یا علي رضی الله عنه یا ابو سفیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږه او هغه او دا د دې په خوا کې کوټه وه هغه کوټه کې به دی چیلې هم ویستلې طوافونه به یې ترې کول لکه دا اوس چې د قبرونو طوافونه کوي الله هر څه یې له ورځ پر ختم یې کړه نو الله فرمایي تاسو خو د خپلو خدایانو مسحرات ما ته بیان کړي سره ته ووایي که نه افرایتم اللات ایا لیدلی تاسو لات معنا د ده حال لکه بیان کوي او عزا او منات دریم رستی دی الکم الذکر وله الانثی چې آیا ستاسو دپاره زامن دي او د الله نونه تلک اذن قسمت ضیزا دا تقسیم دی نقصانی الله ته نسبتونه کوي چې ملائکه الله نونه دي ښه ستا زامن دي د الله نونه دي ظالمانه تقسیم کوي ان هي الا اسماء ندی دا مگر نمونه سمیتموها چې تاسې ورته ایښي دي دا نمونه دا نه قرآن کې شته نه په حدیث کې شته یو آیات به څوک ونه ښیي یو حدیث به څوک ونه وایي چې دا د زیړي ذمه دار زیړي بابا دی د سرخوږي پیر ذمه دار پلانکی دی او د لیونوس ذمه دار پلانکی دی ما ته یو حدیث وښیي یو آیات را د قرآن وښیي چې الله رب العزت دا ذمه داري د دې څیزونه هغې ته حواله کړي دي چې دا تاسو کوئ دا چې نه نو دا د دې ذمه داري چا په لاس کې وه دا چا کول هغه چې نه و نو دا چا کول دومره سادهګان خالق دا ذمه دار دي څه ذمه دار ته ما ته دغه دلیل وښایي که نه کوم دلیل ذمه دار شوي ان هي ندی دا الا اسماء مگر نمونه سمیتموها چې تاسې ښودلې دي هغې لره انتم تاسو واباؤکم ستاسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان ندر علیګل الله د هغې په بندګۍ باندې کوم دلیل ان یتبعون الا الظن دې تابعداري نه کوي مګر د ګمان ټول په ګمان پسې روان دي وما تهوى الانفس او د هغه څیز چې غواړي د دوی نفسونه بس چې زړه ورته څه وویله که قرآن او حدیث نه پرې دلیل وي او که نه مذاهب روان دي هغه مني ولقد جاءهم من ربهم الهدى یقینا راغلی دوی ته د طرفه د رب دوی نه هدایت هدایت څه دی قرآن هدایت څه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام للانسان ما تمنا آیا شته دی د انسان لپاره هغه چې ارمانې کوي معنا دا ده انسان کله غواړي چې د دې بندګي حکم کله غواړي چې د هغې بندګي حکم کله وان کوي چې د هغې بندګي حکم کله وایي زه تاواز وکړم کله وایي هغه تاواز وکړم نو څه معنا چې د ده څه غواړي هغه به جایز وي چېرې جایز نه دي دویم دا عمل الانسان ما تمنا هر سړی غواړي چې زه د مالداره وی زما د چې دی نو ټول زامن وي او ټول د ښایسته وي قابل دي وي
بس دې کاروانو کې هغه به تر رسیږي نه داسې نه ده دا په بړه تقسیم باندې خبره بنا ده دا د الله په فیصله باندې بنا ده دا ستا په ارزوګانو باندې نه ده ما زاړه غواړي چې دا ټول کتابونه په یاد خو کله کېږي او ظالم ورته کوم چې راته یاد کړه خدا نه کېږي دا ځان پذابول غواړي محنت کول غواړي او د هغې مطابق به ټول کېږي چې څومره الله راته مقرر کړي دي فلله الاخرة والاولی خاص د الله په اختیار کې د آخرت او دنیا او آخرت دا د الله په اختیار کې دي اوس هغه خلکو نه تپوس وکړئ که نه چې وایي متصرفین دي بیا خو لله الاخرة والدنیا نه شوله که نه بیا خو هغه هم شو ساده مخلوق دی متصرفین دي کوم ځای کې دي شام کې دي شام یې دړې وړې کړه او دی پکې ناست دی او ته ورته نه وایي ساده ګانو څومره کمقل خلک یاست څوک قطبان دي څوک غوثان دي څوک ابدال دي څوک خطبا دي څوک نجبا دي نه پکې حدیث شته نه پکې د آیات قرآن آیات شته او لګیا دي خولې دغسې بې واکه استعمالوي الله فرمایي د آخرت اختیار هم زما دی او دنیا اختیار هم زما دی په دې کې د چا اختیارات نه منم او نه الله ورته دا سپاري وکم من ملکن اوس راشي اخوا وکم من ملکن فی السماوات او ډېرې فرښتې دي په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شیئا چې پیدا نه ورکوي د هغې سپارښت څه شی هم لا تغني فایده نشي ورکولی نشي منع کولی د هغوی سپارښت څه شی هیڅ ګټه نه لري د هغوی سپارښت الا من بعد ان یاذن الله څومره نږدې مخلوق دی څومره نږدې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعا کوله ویل وی یا رب جبرائیل او میکائیل و رب اسرافیل دومره مقرب مخلوق دی الله ته خو الله فرمایي چې هیڅ چا سپارښت پیدا نه ورکوي هیڅ چا سپارښت د هیڅ چا سپارښت چا نه شل کولی نه شي الا من بعد ان یاذن الله مګر وروسته د هغې نه چې الله ورته اجازت وکړي ستا ته پته چې خبر کې د اجازت شوی دی ته ورروانې او بیا وایي زه خو دې نه نه غواړم زه خو سپارښت له راغلی یم دا خو زه سپارښي ګڼم تا ته پته چې هغه ته سپارښت اجازت کړی دی ودروغجنه وحی درته وشوله چېرته الهام درته وشو شیطاني اوازونه دې درته کېږي د الهام او د شیطاني اواز فرق نشي کولی غرق یې کړې تباه یې کړې بانا زه خو نه غواړم سپارښي دی لکه سپارښ خو قرآن صفا فیصله کړله من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه بل ځای راځي الا من بعد اذنه ستا ته پته شته چې درته اجازت شوی دی دې ته ورروانې ښځه ځان پسې کړې ده دې کمعقل خلک دي وایي چنچڼه پېژني چې دا نه دی دا ښځه ده نو چې چنچڼه پېژني چې دا نه دی دا ښځه ده ستا د ښځې محرم دی چې تا وررام کړی دی تا ته ووایې که نه ستا د ښځې څه دی ماما یې دی تره یې دی چې هلته چنچڼه کې نه ده ښځه پېژني نو ستا ښځه به نه پېژني اوس راته ووایې که نه کوم دلیل باندې تا ته ورولي یو طرف ته دغسې ګنده عقیده چې ویني دا بل طرف دې ورروانه کړې ده نو که ماما یې راته ووایه که تره یې وي راته ووایه که پلار یې راته ووایه که ورور یې راته ووایي دا محرمان دي ځکه څنګه خیر دې وجه نه مشرک عقل نه وي د غلطې عقیدې والا څه سوچ نه وي په خپل لاس بیا وتراشي بیا به ورته سجدې کوي په خپل لاس بیا جوړ کړي ورته سلامونه کوي بیا به په خپل لاس باندې خښ کړي بیا به ورته غواړي ودا الله بنده نو چې دې کې دومره لوی کمال و او تا پسې راوځي ستا کارونه کوي هغه ځان نه د جامې ویستلې وې ځان له به غسل ورکړی وې زمونږ یې اوږې ماتې کړلې بنیاد یې له ویسته وزن خو هغه هغه به یې که نه نو ته په خپله ولې نه ته چې په زمونږ په اوږو باندې وال غسل له بل چا ورکړه جامې ورته بل چا ور واچولې اوس چې خاورو ته کوز شي اوس تکړه شو اوس چا پسې چا به یې کډونه اړی چا به دغه کوي نو چې دلته وخو نه یې کول او چې اوس لاندې ورکوز شو اوس راځي تا باندې کټ اړی و دا هم عقل دی دا هم ته سوچ دی دا څه سوچ دي که نه که قرآن او حدیث ته نه یې رسېدلي دا عقل خو الله درکړی دی که دومره بلا په اوږو باندې ګرځوي او دې باندې الله لږ غوره مخې که قرآن صفا خبره کوي وکم من ملک فی السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا
ګټه نور کوي دا وایي سپارش هېڅ الا من بعد ان یذن الله مگر وروسته د هغې نه چې الله اجازت ورته وکړي. او دویم ټکي ته وګورئ لمن یشاء ویرضا دا هغه چا لپاره چې الله یې وغواړي او هغه راضي وي. دوه خبرې دي ده ته به اجازت کېږي او چې چا له سپارش کوي هغه الله ته خوښ وي. استاد الله ته خوښ تا ته پته ده تا ته پته چې هغه ته اجازت شوی دی په پټو سترګو باندې رمزو ګزاري نو سر یې وخوړه کوئی نه پټ بس دا لګیا دی نو ان الذین لا یؤمنون بالآخرة هغه کسان چې ایمان په آخرت نه لري لیسمون الملائکة تسمیة الانثى خامخا نمونه اخلي فرشتو ته نمونه د جنکیو څه معنا نونه یې ګڼي د الله انثى نه مراد دلته نونه لیسمون ګڼي فرشتي تسمیة الانثى په نمونه د ښځو باندې معنا دا ده دا د الله نونه ګڼي نعوذ بالله. وما لهم به من علم نشته د دوی لپاره په دې باندې کوم دلیل ان یتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مګر خواهش وان الظن لا یغني من الحق شیئا او یقینا ګمان فایده نه ورکوي د حق ثابتولو په باره کې هېڅ. فاعرض من تولى مخ واړوه د هغه چا نه چې اوري عن ذکرنا زموږ قرآن نه هغه چا ته مه ګوره چې قرآن ته توجه نه کوي هغه چا ته مه ګوره چې د قرآن سره تعلق نه وي. عن ذکرنا زما د کتاب نه مخاړئ ولم یرید الا الحیات الدنیا او نه غواړي سوا د ژوند دنیوي نه بس همدا د دنیا موضوع کې فکر دی چې پیسې مې وګټلې او پیسې مې پیدا کړې کور مې جوړ کړی موټر مې واخیستلی سهار شي ماښام شي د زنده یو خبره الله فرمایي دغه چې خلکو سره تعلق مه ساته. فاعرض مخ واړوه عمن دا چا نه تولا چې اوري د ذکر زمونږ نه ولم یرید او نه غواړي الا الحیات الدنیا مگر ژوند دنیوي ذلک مبلغهم من العلم دا آخري مقصد دی د علم د دوی. د دې جملې درې مطلب دي درې یا دا نه چې د دنیا په کارونو پوهېږي لکه څنګه چې مخکې صورت کې تېر شو سورت روم کې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون. د دنیا په کارونو باندې ښه پوهېږي تجارت ته ور واچوه ملازمت ته ور واچوه اجان بشي ورته خو د آخرت په کارونو کې الحمدلله نه ورځي الحمد پرې نشي ویلی. دویم ذلک مبلغهم من العلم دا آخري مقصد دی د دوی د علم معنا دا ده د دنیا تعلیم کوي د آخرت تعلیم نه د قرآن د حدیث نه ځان محروم ساتلی. درېیمه ترجمه ذلک مبلغهم من العلم دا د آخري مقصد د علم نه څه معنا د آخرت قرآن او حدیث یې زده کړی دی خو ذریعه د دنیا ګرځولي ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي صفا حدیث دی صفا هغه چا چې هغه علم زده کړ چې هغې باندې آخرت ګټل کېږي او هغې د دنیا ذریعه وګرځوله د دنیا دپاره استعمال کړ د جنت بوی به ونه ویني بوی او حال دا ده چې جنت بوی خوشبوی ډېر لرې لرې پورې دي. ذلک مبلغهم من العلم د دوی د علم د قرآن او د حدیث نه صرف هم دا دنیا حاصلولو چې پیسې چې وګټم یا د دنیا په کارونو پوهېږي آخرت ته توجه نشته یا دا دنیا تعلیمونه کوي د آخرت هغې نه ځان محروم ساتلی دی یا د آخرت تعلیم کوي لیکن ذریعه د دنیا ګرځوي. دا درې واړه په دې آیت کې راځي. ان ربک یقدر تعالی هو اعلم دی ښه پوه دی په هغه چا باندې چې اوري عن سبیل الله لار نه وهو اعلم بالمهتدین بمن اهتدى او دا الله ښه پوه دی په هدایت موندونکو باندې. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله په اختیار کې څه چې په اسمانو کې او څه په ځمکه کې دي لیجزی الذین اساءوا بما عملوا د دې لیجزیا دا لام العاقبت ته معنا دا اختیارات د ځمکې او د اسمان د الله په لاس کې کېدل د دې عاقبت څه دی یجزی الذین اساءوا بما عملوا چې بدله ورکړي الله کسانو ته چې اساءوا جرمونه کړي دي بما عملوا وجدا چې دوی څه کړي دي ویجزی الذین احسنوا بالحسنى او دارنګه بدله ورکړي هغه کسانو ته چې نیک اعمال کړي صحیح عقیده ساتل د نبی په طریقه باندې کما تاسو ویلي احسان څه وایي احسان په عمل کې پیدا کېږي په دوه شیانو یو صحیح نیت او بل د نبی طریقه چې صحیح نیت نه او د نبی طریقه نه وه هغه عمل کې احسان او اخلاص نشته
هغه الله قبول نه دی بالحسنا په جنت باندې الذين يجتنبون كبائر الاثم ورمنه دو ترجمه باندې الذين د انبیاءنا علا و نور انسانان او په درېمه ترجمه کې د انبیاء ته هم شامل دي اول هغه مخکې دواړه ترجمه کوم الذين اغكسان يجتنبون كبائر الاثم والفواحش چې ځان ساتي د لوی ګناہوں لوی ګناہوں هغه دي چې دا غي د لپاره قران او حديث کې سزا ذکر وي دې ته وی لوی ګناہوں والفواحش او هغه د حیات عملونه چې عقل او نقل دواړه بدګني اسم صرف نقل بدګني لکه بدعت شو عقل بد نه غني فواحش هغه چې عقل متبد وي نقل متبد وي ځان ساتي د دوینا د لوی ګناہوں د بے حیا کارونه الا اللمم د لمم نه مراد همدغه لوی ګناہوں دي او چې صرف یو کړه دې کړی او به تر توبه یې سره دوباره بیا نه کوي دوباره به ولکی نو په دې معنا باندې الذين انبیاء او نور دي ځکه انبیاء علیهم السلام د لوی ګناہوں نه کړي معصوم دي بچ دي هغه کسان چې ځان ساتي د لوی ګناہوں نه او د بی حیا کارونه مگر د هغه غټو ګناہوں نه چې توبه ته نه وستري دا پروا نه کوي نو استثناء په دې ترجمه باندې استثناء دا متصله ځکه لمن په ګناہوں کبایر کړه ولیکن دومره چې یو ځل وخت توبه دې وستله به نه کوي دیم لمن واړه ګناہوں هغه چې الله په نیک اعمال باندې لري کوي ان الحسنات يذهبن السيئات نو په دې ترجمه باندې بیا استثناء د منقطع خو انبیاء او تبیان باندې شامل ځکه انبیاء علیهم السلام هغه د غټو ګناہوں معصوم دي او د وړو ګناہوں معصوم دي الذين كفروا يجتنبون كبائر الاثم چې ځان ساتي د لوی ګناہوں او د حیا کارونه الا اللمم مگر هغه وړو ګناہوں درېمه ترجمه د لمم نه مراد هغه خطرات دي هغه وسوسې دي چې په دې کې زی راځي په عمل شي نه نو به په دې معنا باندې دا به الذين شامل انبیاء ته هم دي او دارنګي غیر انبیاء ته هم دي ځکه دا لله چې عملی نشي دی باندې مؤاخذه نشته دا ګناه هم نه ده چې ګناه نشره نو که نبی خبر الله تعالی هیڅ پروا نشته لیکن چې عملی شي به ګناه جوړيږي مگر هغه کسان چې ځان ساتي د لوی ګناہوں والفواحش او د حیا کارونه الا اللمم مگر هغه وسوسات چې په دې کې زیرازي او عمل شي نه ان ربک واسع المغفرة یقینا سارب فراخ بخشش والاده هو عالم بكم دا الله پوره پتا سبنه دا الله خبر ده پتا سبنه ځان تاکم من الارض هغه چې تاسو را پیدا کړل زمکنه و اذا انتم جنتون او هغه چې تاسو بچی وای فی بطون امهاتکم په خېټو د مېندو تاسو کې هغه وخت چې زمکنه پیدا کولې او دا ستاسو مواد د زمکنه راوستل او بیا د دې شیزون راجمه کېدل او ستاسو والدینو خېټه ته ورتل او هغه هغه مواد جوړېدل الله وی پاغیم خبرو او چې کله بیا د مور خېټه تراله او انت د ذکرو واچول انت نه باندې خبرو ما فلا تزكوا انفسكم مستعين مکوي ځان فلا تزكوا انفسكم ځان ته پاک پاک کوي ما الله دې زم پیژنما چې دنه خای ک په دې خلبانه دې هزار ها وي او زه تاسو روزانه درخلاوم چې باید د خلینو د خبره و باسه چې سوای د الله په مخ کې کولې شو او د چا د عداوت سوجنا د چا مخالفت سوجنا دې ته ونرسي چې د خلینو د خبره و باسه چې هغه د الله په مخ کې کولې زما سره نظام پر تاسو کینې سوچ وکي دا خبره ز کوم آیا دا سبا د الله په مخ کې د قران او حديث مخ کې ثابتولای شم وسه د خلکو له هر څنګه زه دوکار کوم وزما مثلا خلکو سره مله کنه زما مثلا خو بچا سره تاسو مثلا زما سره نه تاسو مثلا چا سره د الله سره د بل مولا مثلا چا سره د الله سره هر یو دې ځان په سوچ وکي چې دا کومه خبره ز شاګردان ته کومه آیا دا سبا د الله په مخ کې په قران او حديث پر راځي زه ویل شم کنه شم نه
او کنا صرف خلکو خبره نو خلک په سره په معمولی خبره هم قانع کولی شي. اوس دا هم خبره ده چې کړي خو نه دي مانه هم نه ده کړي. لکه ته سوچ ځان سره وکړه یو ځل خو یې پرېږده وکړه چې دا خلک خو پوه شي که چې دا دین نه دی. بیا وایي دا چې منې نه کوي پروا نشته نو زه خپله حیران تاسو یم چې دا خپله هدایت تاسو راواخلئ. هغه اکثر په بعضې شیانو کې چې ناروا یې ورته ویلي دي دلیل یې نیولی دی وایي ځکه ناروا دی چې نبي نه ده کړې. بس لنډه خبره خلاصه کړله نه یې پې حدیث پیش کړی دی نه یې بل څه پیش کړي خو یې نبي نه ده کړې. دا پوره ده که د دې نه خواته نور څه غواړې؟ شارع هغه و د دین دپاره هغه الله را لېږلی و چې نه یې ده کړی خو دین نه دی که نه ښه په دې نه خالي کېږي. صحیح ده دا خبره بیا د الله په مخ کې ځان سره ښیي ورته چې زه کولی شم که نه شم کولی. آیا دا په دې آیات چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا په دې آیات کې به ثابتولی شم که نه شم؟ زه خو یم صحیح حدیث موجود دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنه او شفا د قاضي عیاض را نقل کړی باب التوسل بالکتاب والسنة کې نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونترك ما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم. څه چې کړي هغه کوو چې نه دي کړي نه کوو. لنډه خبره ده. فی بطون فلا تزکوا انفسکم خپل ستاینې راته مه کوئ ځان ته صفا صفا مه کوئ لازم پېژنم هو اعلم بمن اتقى دا الله پوه دی په هغه چا باندې چې تقوا کوي. تقوا د الله نه یره په خبره کې هم په عمل کې هم په عقیده کې هم. په خوله څه ویمه دې کې باید الله ته وګورم چې د الله د خوا نه په دې کې اجازه شته که نشته. زړه چې عقیده ساتم وګورم الله دې اجازه ورکړی دی که نه دی. د هغې نه بعد سړی متقي جوړېږي. او چې هره بلا خوري او هره بلا وایي او څه کې مونځ کوه متقي راته ووایه نو ګرانه به یې چې راته ووایي. افرأیت الذي آیا تا لیدلی دی هغه سړی عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د هر هغه چا په باره کې ده چې ایمان راوړي د ایمان نه بعد مرتد شي. اگر چې بعض تفاسیرونه تخصیص کړی په ولید بن مغیره پورې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لږ ایمان راوړ چې رایې وړ خلکو ته پیغام دی وکړي ایسته بېرته واپس شو مرتد شو. د خلکو د پیغور د وجې نه یې پرېښودل. او عبدالله بن عباس عنه فرمایي دا د هر هغه مؤمن په باره کې دی چې د ایمان نه بعد عقیده برباده شي هر څوک چې وي ولي دي که بلي. آیات مې ته ګورئ افرأیت الذي تولى آیا تا هغه سړی لیدلی دی تولى چې مخ یې واړو په شا لاړو عقیده د کفر وساتله دې ته مرتد شو. وآتا قلیلا او ادا کړی دی حق لږ واقدا او بیا کلک شو په دې کفر باندې بېرته واوړېد په دې کفر باندې منع شو د چا نه د نور دین نه. صرف لږ غوندې تابعداري وکړه لږ انفاق یې وکړو او بعد د هغې نه بیا یې څه کړه پرېښودل او په شا باندې شو. عنده علم الغیب فهو یرا آیا د سره علم د وحی دی چې دی ویني چې په دې لږه متابعت باندې په دې لږ انفاق باندې هم سره خلاصېدی شي دا درته پته ده کوم دی ده. افرأیت تا لیدلی دی هغه سړي تولا چې مخ یې واړو وآتا او ادا یې کړه حق لږ واقدا او بیا بند شو منع شو. عنده علم الغیب آیا د سره د علم د غیب معنا علم د وحی فهو یرا چې دې چې ګوري چې په دې لږه تابعداري هم سره بچ کېدلی شي دا شته ورسره نه. ام لم ينبأ بما في صحف ابراهیم موسی آیا نه دا خبر کړی چې په هغه مضامینو باندې چې و په صحیفو د موسی علیه السلام کې او د ابراهیم علیه السلام الذي ابراهیم وفا چې پورا ادا کړی د حق د الله هغه کې څه دي الله تجر واجرة وزر اخرى چې نشي بارولې او بارونکې بار د بل چا یو د بل ګناه نشي اوچتولی. وان لیس للانسان الا ما سعى او چې نشته انسان لره په دې دی خبر شوی نه دی او دا چې نشته انسان لپاره الا ما سعى مگر هغه چې د کوشش کړی دی. وان سعيه او یقینا کوشش د
سوف یرا زرده چې اوبه خودلی شي او اوبه لیدلی شي وان لیس للانسان الا ما سعى په دې آیات باندې معتزله استدلال کوي چې د یو سړي عمل د بل سړي عمل او د بل سړي د پیدا نشي ورکولی مثال په طور تا منځ وکړو تا روژه ونیوله تا زکات ورکړو تا حج وکړو نور صدقات ته وکړو او دا ثواب بل طبقه معتزله وایي دا نه رسېږي او استدلال نشي په دې آیات باندې حالن کې امام ابن تیمیه رحمه الله یوش دلائل په دې قائم کړی دي چې د یو عمل پیدا بل ته رسېدلی شي چې ورته وي بشي مثال په طور تا دعا وکړه خیرات یې وکړه او د هغې ثواب بل چا ته بخي دا رسېږي نو بیا د دې آیات څه مطلب دی نو یاد ساتئ د دې مفسرین درې ترجمې کوي درې یو دا چې دا مسله صرف خاص په یهودو پورې د عام خلکو خبره نه ده یهودو ته الله زورونه ورکوي چې ای یهودو که ستاسو پلارو نیکونو څه خوارانې کړي دي نو دا تصور مه کوئ چې د هغې به تاسو ته ګټه ورسېږي هر چا دپاره خپل عمل دی دویم دا چې آیات عام دی او للانسان کې لام د ملکیت دپاره دی نو معنا دا ده وان لیس للانسان نشته دی د انسان دپاره ملکیت نشته دی د انسان دپاره ملکیت الا ما سعى مگر په هغې کې چې ده کړي دي دی د خپل عمل مالک دی اوس دا وروستۍ خبره ده چې ځان یې په کار راوړي او که بل ته یې بخېږي هغه د دې آیت نه معلومېږي او دا ښایسته توجیه ده نشته د انسان دپاره ملکیت او اختیار الا ما سعى مگر هغه چې ده کړي دي او کوشش یې کړی دی معنا د دې مالک صرف دی د هغې عمل مالک دی چې ده کړی دی اوس اخوا د ده خوښه ده که ځان ته یې بخي او که بل ته یې بخي نو د پیلې د رسېدو مسله په دې آیات کې نشته هغه د احادیثو نه ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت څخه قرباني وکړه هغه بل صحابي د مور طرف نه قرباني کوي که یو عمل پیدا بل عمل بل ته نه رسېدلی نو نبي علیه السلام د امت څخه څنګه قرباني کوي معنا دا ده هر سړی د خپل عمل مالک دی اوس دا اخوا د ده کار دی چې ځان ته بخي او که بل ته بخي دویم مراد د ما سعی نه ټول اعمال نه دي ما سعی نه عبارت دی صرف ایمان نه وان لیس للانسان نشته دی د انسان لپاره هېڅ الا ما سعی مگر هغه چې دی کوشش کړی دی معنادار د ایمان د وجې نه مثلا ته لمونځ کوي روژه نیسي زکات ورکوي دا کار نه ورکوي دا که کار وکوي صرف اسلوی نه ورکوي د ایمان د وجې نه که ایمان د سره دا اعمال د کار ورکوي که ایمان د سره نه دا اعمال د کار نه ورکوي نو د بل ته د بخلو مسله نه شوله صرف ستا اعمال دا به کله ستا په کار راځي چې تا سره څه وي ایمان وي وان سعیه او یقینا کوشش ده سوف یرا زر دی چې اوبه لیدلی شي ثم یجزا الجزاء الاوفی بیا به بدله ورکېدی شي بدله ښه پوره وان الی ربک المنتهی او یقینا ستا رب ته د اخري رسېدل د دوی اخري رسېدل زموږ چا ته دي الله ته اوس دا هم په هر سړی سوچ وکړي چې زه د الله سره مخامخ کېږم دا څه چې ویم دا څه چې کوم آیا دا سبا ته ویلی شم که نه شم ویلی وانه اضحک وابکا او یقینا دا الله خوشحالول کوي او دا الله خفه کول کوي معنا غم او خوشحالي چا پیدا کړی دي الله رب العزت وانه هو ما تواحیا او دی الله پیدا کړی دی مرګ او ژوند معنا مرګ هم دی راولي او ژوند هم دی راولي وانه خلق الزوجين الذكر والانثى او دی الله پیدا کړی دی جوړه نر او ښځه من نطفتین یو ساسی منین اذا تمنا کرچا خاصه کې واچولی شي وان علیه النشأة الاخرى او خامخا دی الله په ذمه باندې پیدایش بل وانه هو اغنا واقنا او دا الله مالدار جوړی چاله را او غریب جوړی چاله را وانه هو رب الشرع شرع سوري چې دا جوزا په میش کې راخېږي خلکو یې بندګي کوله
الله رب العزت فرمایي ورته وایي چې دا شراب ستوري بندگی کوي دا چا بندگی ولې کوي چې دا تاسو پیدا کړی دی او دا الله رب دې شراب ستوري وانه لك عادن الاولى او دا الله تبا کړی و عادیان زاړو عادي اولا عادي ایرم چورته وایي یو عادي ثاني دی ارستنی هغه څه سمودیان دي سمودیان ته عادي ثاني وایي او سمودیان فمارقا نو پرینو خدای یو قسم وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام هغه هلاکړو دي نو وړاندې انهم كانوا هم ازلم واتوا یقینا دوی شو ودی ام دې ظلم کوون کې او دې سرکاشا والموتفقه هوا او دا اړول شي کړي الله چې پاک د شي پورته کړو الله دې راوړتول فغشا ما غشا نو پټ کړه کړي الله هغه چې پټ کړه دا تعبیر دې دا شدت عذاب نه سختوالي د عذاب نه غټوالي د عذاب نه فبأي آلاء ربكما تتمارى فسكم يوم نعمت طرف تاسو شک کوي تاسو هذا نذير من النذور الاولى دا پیغمبر يرون کې دا يرون کو فخانونا څنګه هغه انسانانو دا انسانان دي انسان دي څنګه هغه الله د خلق الهدایت لپاره لګلو دا نبی هم د خلق الهدایت لپاره لګل دي عجیبت العجیبتو نذیر علی نذیراتن کی مراد څنګه قیامت ته غیر نذیر راغی ليس لها من دون الله كاشفه نشته دا غیر پارا من دون الله سوا د الله نه کاشفات تخکار کونکي اپا من هذا الحديث تعجبون آیا دې قران تاسو تعجب کوي وتضحكون او خاندي ولا تبكون او جارينا فکار دا چې جړلې وي فدا جړا مې سمې الله ته وجاري وانتم سامدون او تاسو غفلت کوونکي اسئ فاسجدوا لله وعبدوا خاص الله تسجده کوي الله تسرع کوي او دې یو الله بندگی وکړي غیر الله بندگی ونه کوي د بل چا په نوم باندې مانخته نظرونه نیازونه دا ورنه کوي